پر اسلامي امارت د مفتی شاکر خطرناک گزار وایي ملاحبت الله ښځې بې ستره کوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دین پوه مفتی شاکر وایي چې پر ښځو د زده کړو بندیزونه هغوی بې ستره کوي. د نوموړي په وینا د دغو بندیزونو دوام به ښځې اړ کړي چې خپله درملنه پر نارینه ډاکټر وکړي. مفتی شاکر له افغانستان انټرنیشنل پښتو سره د نجونو د زده کړو په تړاو خبرو کې ویلي که د ښځو پر زده کړو بندیزونه دوام وکړي ښځې به نارینه ډاکټرانو ته اړې شي. نوموړی ډیروي د ښځو پر زده کړو باندې پابندي نه په قرآن او نه هم سنتو کې شته. هغه په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې د ښځو پر زده کړو هیڅ ممانعت نشته او اسلام ښځو ته حق ورکوي چې زده کړې وکړي. مفتی شاکر ډیروي چې په دین کې د دین پوهانو او ملایانو ځاني ډیرونې او خبرې د ارزښت وړ نه دي. هغه وایي د اسلام په دین کې دین پوهانو چې کوم تشریحات کړي له خود ساخته تشریحاتو څخه دا څرګندیږي چې د ښځو پر زده کړو پابندي ده. دین پوهان نه پیغمبران دي او نه هم خدای. د دوی خبره په دین کې هیڅ ارزښت نه لري. د مفتی شاکر په وینا د اسلام په تاریخ کې 9000 ښځې دین پوهان راغلي دي او د پیغمبر میرمن اغلی عایشه د امت په لویو دین پوهانو کې راغلي ده. هغه وایي کوم وګړي چې د میرمن عایشې پوهه مني دا 9000 دین پوهانې مني. پیغمبر مني هغه دا نشي ویلی چې پر ښځو د زده کړو بندیز دی. مفتی شاکر وایي چې ځینې وګړي په دې ناپوهۍ کې دي. کومې ښځې چې زده کړې کوي شرعي پردې ته یې زیان رسیږي. په لیلیه کې له نامحرمو سره اختلاط کوي او مخلوط نظام دی نو ځکه د ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. درنو لیدونکو له والتیا مننه.